یو تجارتي مرکزونه وو. د دې وجې نه ګوره د نورو پیغمبرانو امتونو کې چې کوم مرضونه وو د دغه دو پیغمبرانو امتونو کې د هغې نورو پیغمبرانو د امتونو نه جدا مرضونه وو. یو خواهش پرستی، جنس پرستی و د لوط علیه السلام د قوم په مرضونو کې جنس پرستی و، د هلکانو نه خپل خواهش پوره کول، او د شعیب علیه السلام په قوم کې د ناپ او د طول کمی وه. دا هغه ګناهونه دي چې دا په هغه ځایونو کې پیدا کیږي چې هغه تجارتي وي، ښارونه وي، تجارتي ځایونه وي. هلته دا مرضونه ډېر پیدا کیږي. عیاشي پیدا کیږي، زناګانې د تجارتي ښارونو په مرکزونو کې یو بل. هلته د پیسو غلط رواج، غلط استعمال، سودی کاروبار، دا شی اکثر په داسې مرکزونو کې پیدا کیږي. نو ګوره نورو قومونو کې د نوح علیه السلام په قوم کې شرک موجود و، نور ګناهونه نو. د هود علیه السلام په قوم کې شرک موجود و، د صالح علیه السلام په قوم کې شرک موجود و. خو دا دواړه قومونه چې د لوط علیه السلام قوم دی او د شعیب علیه السلام قوم دی، په دوی کې د شرک سره سره د هر یو قوم کې یو بیل بیل مرض پیدا شوی و چې په تر دې وخته پورې لا دا مرضونه په نورو خلکو کې نو پیدا شوي. یو دا دی چې جنس پرستی د لوط علیه السلام په قوم کې و، زنا، جنس پرستی، لواطت، او بل دا دی غلط تجارت، غلط کاروبار کول. ځکه ښارونو کې تجارتي ځایونو کې اکثر داسې کیږي، سودی کاروبار خلک برابر کی، نور غلط طریقې سره دوی پیسې استعمال وکړي. نو دا دواړه مرضونه په دې ښارونو کې ځکه پیدا شوي وو چې دا تجارتي ښارونه وو په هغه وخت کې. اوس هم چې کوم تجارتي ښارونه دي هلته هم دا شیان وي. یو عیاشي پکې ډېره وي. تاسو وګورئ دوبۍ اوس امارات چې ورته وایي، په هغې کې عیاشي څومره ډېره ده، او دارنګې هلته بیا زناګانې ډېر وي، عیاشي ډېره وي، او بل دا ده چې غلط طریقې سره د پیسو استعمال دا ډېره وي. نو کوم چې تجارتي ښارونه دي هلته دا مرضونه پیدا کیږي. و انهما لبامام مبین، خامخا دا دواړه قومونه په څلورلارې کې وو. مبین چې ښکاره څلورلارې وو، ځکه یو لاره د یمن نه شام ته تلو، منځ کې همدا خلک پراته وو، او عراق نه چې بیا مصر ته څوک تلو بیا همدغه منځ کې دا خلک پراته وو.